د غریبۍ ختمېدو او د مالدارۍ راتلو لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته 3 آسان عملونه وښودل چې دغه عملونو په وجه دغه صحابي انتهایی زیات مالدار شو او د غریبي مکمل ختمه شوه. زموږ عزتمندو که تاسو غواړئ چې موږ د مالدار شو او زموږ غریبي د مکمل ختمه شي، د دې غریبۍ د نام نشان هم پاتې نشي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صحابي ته کوم 3 عملونه ښودلي وو که نه، بالکل اسان ترین عملونه دي. دا زه تاسو ته ښیم او تاسو کې به هر انسان ته دا عملونه درځي. که چاله قرآن پاک ورځي هغې له به هم دا عملونه ورځي، او که چاله قرآن پاک نه ورځي که نه هغې له به هم دا عملونه ورځي. نو بالکل اسان ترین عملونه دي. دا عملونه تاسو زده کوئ، زه درته وایم په دې ویډیو کې دا عملونه تاسو شروع کوئ، نو انشاءالله ستاسو غریبي به مکمل ختمه شي، محتاجي به مکمل ختمه شي، او دومره مال دولت په الله تعالی تاسو ته در نصیب کړي چې په حساب کتاب باندې به بیا تاسو نه پوهېږئ، د هغې په سنبالولو به بیا تاسو نه پوهېږئ انشاءالله. صحیح شوه؟ نو دغه عملونه کم دي. دغه حدیث شریف ته تاسو غوږ کېږدئ. نو حدیث شریف کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي رالو او دغه صحابي انتهایی زیات غریب شوی و. نو دغه صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خپلې غریبۍ شکایت وکړو چې یا رسول الله زه ډېر زیات غریب شوی یم، زه محتاج شوی یم، یا رسول الله ما ته څه عمل وښایه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا 3 عملونه وښودل. ورته وفرمایل چې ته کله کور ته داخلېږي که نه، کور ته ننوځې نو په خپل کور والو باندې به سلام واچي. که څوک په کور کې موجود وي بیا به پې سلام واچي، او که څوک نه وي موجود په کور کې بیا به سلام هم په خپله واچي، یعنی السلام علیکم هم به ته په خپله ووي او وعلیکم السلام هم به ته ځان سره په خپله ووي، یعنی سلام او جواب به د سلام ته په خپله دواړه وکړي. خو عموما په کور کې خلک موجود وي نو په کور والو باندې به تاسو سلام واچوئ. اول عمل دا دی چې په کور والو باندې به تاسو سلام واچوئ. دویم عمل دا چې تاسو به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایئ. چې کوم مونږ په مانځه کې وایو که نه، دغه درود شریف به بیا تاسو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې صرف یو پیره ووایئ. 2 عملونه شول. دریم عمل دا چې تاسو به سورة الاخلاص بیا یو پیره ووایئ. سورة الاخلاص کوم سورت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بس دا 3 عملونه دي که نه، په کور والو باندې سلام، دویم په نبی علیه السلام درود شریف، او دریم سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد ټول سورت. دا 3 عملونه چې تاسو کوئ که نه، نو دغه صحابي ته چې نبی علیه الصلاة والسلام دا 3 عملونه وښودل، نو دغه صحابي څو ورځې پس بیا ډېر زیات خوشحاله و او نبی علیه الصلاة والسلام ته رالو و یا رسول الله د دغه عملونو په وجه خو الله تعالی زم ډېر زیات مالدار کم، او ما سره چې یو خوا بل خوا څونه کورونه و، دغه خلک هم الله تعالی انتهایی زیات مالدار کړل، په موږ ټولو الله تعالی د رزق باران وکړو. نو زما عزتمندو که مالداري غواړئ، خپل غریبي ختمول غواړئ، نو بس دا 3 آسان عملونه دي، دا تاسو شروع کړئ. انشاءالله الله تعالی به تاسو ته مالداري در نصیب کړي، غریبي، محتاجي، فقر و فاقه به ستاسو الله تعالی مکمل ختمه کړي، د دې به نام نشان هم پاتې نشي. زما عزتمندو دا 3 عملونه چې دي دا چاته د عام شخصیت نه دي، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودل شوي 3 بهترین عملونه دي او بالکل آسان ترین عملونه دي. نو هر مسلمان کوشش وکړي چې دا 3 عملونه تاسو شروع کړئ، دا به تاسو ته ډېره زیاته فایده درکړي انشاءالله. صحیح شوه جي؟ په خپل هم په دې باندې عمل وکړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغوی هم دا عملونه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ شاله باد ساته، دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.